تازه په پاکستان کې حالت نور هم خراب شو. مولانا فضل الرحمن تازه او نوي لاریونونه اعلان کړل. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشي پر جزئیات هم دلته سره وګورئ. د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان حکومت خلاف لوی لاریونونه اعلان کړل. نو موړي تور لګوي چې د تیرو ټاکنو په پایلو کې لاسوهنه شوې او په قصدي د دوی کسان ناکام شوي دي. موږ د ټاکنو پایلې نه منو. د پارلمان استازي د اسټبلیشمنټ استازي دي. زمینی ټاکنې هم بایکاټ اعلانوو. په خپل مولانا فضل الرحمن په یو ویډیویي پیغام کې تر اختر وروسته د اپریل پر 15مه د بلوچستان په پیښې د می پر 2مه د کراچۍ سند او د می پر 9مه پیښور کې پراخ لاریونونه اعلان کړل. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظر پښتین د بلوچستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اسکزی دې تور ته چې پښتین د پښتون قوم د نوي سپانسر موندلو لپاره د طالبانو خوا نیولې ده، په ځواب کې لیکلي دي چې له پاکستان نیولې د نړۍ تر بل هر هیواد او سازمان پورې که په ما ثابته شوه چې له چا یوه روپۍ اخلم زه ورته خپل خون بخم. منظر پښتین وړاندې جان اسکزی مخاطب کړی او ورته یې لیکلي کرایي کنزلمار خو ستاسو خلک دي، هغوی چې په دې جګړه کې وژل کیږي ټول ستاسو د مشرانو د پریکړو له امله دي. کولی شي خپل جنرالان یې پرانیستې مناظرې ته حاضر کړي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.